یو روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي 4 داسې نعمتونه دي که چاته الله ورکړل داسې وبوله لکه د دنیا او د آخرت تمام نعمتونه چې دې سړي ته ورکول سو. عن ابن عباس رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام فرمایل 4 داسې نعمتونه دي من اعطیهن فقد اعطی خیر الدنیا والآخره چاته چې دا 4 نعمتونه الله ورکړل د دنیا او د آخرت ټول نعمتونه گویا ورکړل. هغه کوم دي؟ قلبا شاکرا شکر گزار زړه. موږ هغې خو نن ناشکري د الله نعمتونه چې کم دي یا کمیږي هغه وجه دا چې موږ ناشکري کوو. پښتنه جنوه کې غوښې ورجې او تمام نعمتونه موټر به لري، کور به لري، اولادونه به لري، دکان کاروبار به لري، چې پښتنه جنوه کې سال دی بس دې ګزاره ده. حالات داسې دي. الحمدلله شکر ووایه. الله تعالی وایي زما شکر چې څوک کوي زه اضافه نور نعمت ورکوم. لئن شکرتم لازیدنکم. الله تعالی وایي که زما د نعمت شکر کې زیات کوم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الله وایي که ناشکري کوي نو زما عذاب بیا سخت دی. د هغه نعمت هم در څخه اخلم. پیغمبر علیه السلام 4 نعمتونه داسې دي چې چاته ورکړې داسې دي لکه د دنیا او د آخرت ټول نعمتونه په هغو کې یو دی قلبا شاکرا شکرګزاره زړه. دویم ولسانا ذاکرا هغه زبان هغه ژبه چې د الله ذکر کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي وبدنا علی البلاء صابرا هغه انسان جسم او بدن دی چې په مصیبتو په بیماری او تکلیفونو ازمایښونه چې راځي په هغه باندې صبر کوي، بې صبري نه کوي، واویلا نه کوي. او 4م غټ نعمت چې الله چاته ورکړي گویا د دنیا او آخرت ټول نعمتونه ورکول سو هغه د وزوجتن او بل داسې بیبي داسې زنانه منکوحه نکاح کې زنانه لا تبغیه حوبا فی نفسها وماله چې د خپل خاوند څه علاوه د بل چا محبت نه کوي، بل چا ته ګوري نظر نه کوي، د خپل خاوند مینه او محبت لري، د خپل نفس چې دی خاوند ته حواله کوي او د خاوند په مال کې خیانت د خاوند په مال کې خیانت نه کوي، خپل جان او د خاوند د مال حفاظت کوي. یعنی فرمانبردار حیادار زنانه دا داسې یو نعمت دی پیغمبر علیه السلام چې الله چاته ورکړي گویا هغه سړي ته د دنیا او د آخرت ټول نعمتونه ورکول سو. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام وایي د نیکبخت انسان 3 علامات دي، 3 شیان دي. د نیکبختي 3 اسباب دي او د بدبخت او شقاوت د بدبختی هم 3 اسباب دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي من سعادت ابن آدم 3 ومن شقاوت ابن آدم 3 من سعادته د انسان سعادت او نیکبختی هغه علامات او هغه د یو المرأة الصالحه یو نیک زنانه ده دا د انسان د نیکبختی علامت دي. والمسکن الصالح او بهترین کور دی د رهائش یا او یو روایت کې راځي المسکن الواسع خوشاده او پراخ کور دی دا هم د الله یو غټ نعمت دی. والمرکب الصالح یو روایت کې راځي چې بهترین سواری ښه ګاډي ښه موټر الله درکړی دی د الله شکر وباسه. بل روایت کې راځي والجار صالح بهترین پړوسی د مرکب د سواری پر ځای باندې پړوسی دی. نبی علیہ السلام بهترین پړوسی بهترین همسایه دا هم د الله یو غټ نعمت دی. دا د انسان د خوشبختی او د سعادت علامت دی. ومن شقاوته د انسان د بدبختی علامات بیا 3 دي. المرأة السوء نبی علیہ السلام بد زبان او بے حیا او بے نافرمانه زنانه ده دا د انسان زندگی ورخوري. الله دې د مسلمان جن ساتي. والمسکن السوء او بیکار زیدی بیکار کور دی بیکار رهایش دی. یو روایت کې راځي والمسکن ضیق تنگ مکان دی تنگ کور دی دا د انسان د بدبختی علامت دی. والمرکب غیر صالح ناوړه سواری بیکاره سواری. او یو روایت کې راځي والجار السوء بیکاره همسایه بے جنگیالی او جنجالی او بے حیا او بے پردی او بے عزت او بے ناموسه همسایه دا د انسان د شقاوت او د بدبختی علامت دی. په دې وجه باندې ځانو نکاح کول دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې وس لري او نکاح نه کوي دا زما څه نه دی او زه د ده نه یم. روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من کان موسرا لان ینکح څوک چې دا وس لري توان لري چې نکاح وکړي ثم لم ینکح بیا نکاح ونه کړي فلیس مني دا زما څه نه دی. یو روایت کې راځي فلیس مني ولست منه رسول الله وایي دا زما امتي نه دی او زه د ده نبي نه یم.
الله مې دې وساتي چې څوک په نکاح باندې وس لري، واده باندې وس لري، باید په دې کې تاخیر ونه کړي، نکاح وکړي. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام هغه حقیقي مسکین هغه دی چې نکاح نه لري، چې کوزده واده نه لري. پیغمبر علیه السلام فرمایي الدنیا متاع، دا دنیا ټوله د زندگی د پاره یو چند روزه زندگی د پاره یو معمولی اسباب دي. وخیر متاعها، او د دنیا په متاع او اسبابو کې د ټولو څخه بهترین شی دولت چې دی امراتن، داسې زنانه ده تعین زوجها علی الاخره، چې د خپل خاوند په آخرت باندې کومک کوي، مدد کوي، خاوند باندې د لمانځه، په خاوند باندې د خیرات د صدقه، په خاوند باندې د عبادت، په خاوند باندې د صله رحمی غږ کوي چې اسړی دا جماعت لولاړ سه، اسړی تلاوت وکړه، عبادت وکړه. رسول الله فرمای مسکین من لا امرأة له، هغه سړی غریب دی، مسکین دی چې څوک واده او نکاح نه لري، اگر چې مال او دولت ډیر لري. او نبی علیہ السلام هغه زنانه مسکینه ده چې دا په کور ناستي، بیا واده ناستي، واده نه کوي. نبی علیہ السلام فرمای مسکینه من لا امراتن لا زوج لها، هغه زنانه چې خاوند نه لري. په دې وجه باندې عزیزانو نکاح دا د نبی علیہ السلام او د تمام انبیاو یو بهترین سنت عمل دی.